شپه لا پوخوالي ته نه ورسېدلی، په خپلې بسترې ناست وم، سترګې مې د کور په وره کې خښې کړې وې، داسې لکه چاته چې د انتظار شېبې اړوم. ذهن به مې مشغول وساته، له ځانه سره به مې وویل نه، هر څه یو خیال دی، زه د هېڅ چا انتظار نشم کولی. زما د انتظار خلک یا مړه دي یا په مړو حساب. د انتظار د هاړ تودو غرمو وهلی صابر، د خپل ارمان د ونې سیوري ته دمه راوړی. د سوچونو تسلسل مې شپه د پخېدا تر کچې رسولې وه. موبایل ته مې پام شو، 12 دقیقې وړاندې پیغام راغلی و. لیکلي و: سلام ښاغلی ډاکټره، هیله د خوښ به یو د ژوند چارې به دې سمې روانې وي. پوهېږم له ما به خفه خو ستا به زما نه ګیله کېږي، زما د کور په خلکو نه رسي لاسونه. ورپسې د خفګان څو پرله پسې سټیکرې رالېږلې وې او اپلاینس شوې وه. ومې لیکل: علیکم سلام، تمه ده د مخ ځلا دې تته شوي نه وي، خپل مخونه ستا د مخ په رڼا وینځي، لمر سپوږمۍ ستوري رڼا و څراغونه. زما غلی ډاکټرې، څنګه به خوښ یم چې د خوښ پاتې کېدا راز مې سلونه کیلومتره لرې پرېښې. د زندګۍ په دومره بدمرغه ماحول کې به د ژوند چارې څنګه سمې وي چې زه دې پکې ستا د جدایۍ د 22مې قیامتي شپې عذاب تجربه کوم. زما د غرونو پناه یاره، د ژوندانه چارې مې ګډې وډې دینه. لنډه دا چې زما د ژوند د رنګینیو لپاره ته د یو رنګین مازدیګر حیثیت لري، او بې له تا مې زندګي لکه بدنامه ډمه ناڅي، ځي زما په غېږ کې سمه شي راماته. د الله په امان، په ځان پام کوه.